افغانستان د صنعتي تاریخ نوې پاڼه پرانیزي. د هیواد لومړی کورنی تولید شوی موټر ډیر ژر بازار ته راځي. له نندارتونه تر بازاره د افغانستان ملي پراختیا شرکت د کورني تولید موټر د وړاندې کېدو اعلان کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان د صنعتي ودې پر لور یو مهم ګام اخلي. تازه راپورونه ښیي چې هیواد به د لومړي ځل لپاره خپل تولید شوی موټر په رسمي ډول بازار ته وړاندې کړي. هغه پرمختګ چې د کورني تولید، کاري فرصتونو او اقتصادي ځانبسیاینې لپاره مهم بلل کیږي. د افغانستان ملي پراختیا شرکت څه موده وړاندې د خپلو صنعتي تولیداتو نندارتون جوړ کړی و چې پکې بس موټر، کرولا ډوله موټر، ریل ګاډی او ګڼ شمېر نور صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شول. اوس ویل کېږي چې له دغو تولیداتو به ځینې ډېر ژر عملي بازار ته داخل شي، ترڅو د هیواد دننه د ترانسپورټ اړتیاوې تر یو بریده د کورني تولید له لارې پوره شي. د اقتصادي کارپوهانو په باور که دا پروسه په معیاري ډول مخ ته لاړه شي، نه یوازې به د وارداتو کچه راکمه کړي، بلکې سلګونو ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. دا اقدام د افغانستان لپاره د صنعتي اعتماد بیا راژوندي کېدو نښه بلل کېږي. که څه هم لا هم د تولید کیفیت، بیې او دوامداره بازار په اړه پوښتنې شته، خو دا هڅه د هیواد د صنعت په تاریخ کې یو مهم فصل ګڼل کېږي. تمه ده چې د دغو تولیداتو عملي بازار ته وتل به د افغانستان اقتصادي انځور ته نوی رنګ ورکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.